سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پڼه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. د یوې ښځې او وکیل موټرونه سره ټکر شوي وو. ټکر دومره قوي و چې د دواړو موټرونه سم چیت شوي وو. خو جالبه دا وه چې دواړه موټر چلوونکي روغ رمټ وو. بهر چې راووتل، وکیل ښځې ته وویل: هیڅ باور مې نه راځي. زموږ موټرو ته وګوره چې په څه حال دي، خو زه او ته رک روغ یو. داسې ښکاري لکه خدای چې دا حادثه د دې لپاره کړې وي چې زه او ته سره ووینو. ښځې وویل: ما ته هم همداسې یو څه ښکاري. وکیل وویل: یوه بله معجزه وګوره. زما ټول موټر چیت شوی، خو د شرابو بوتل پکې هماغسې روغ پروت دی. راځه چې له دې ټکره خوند واخلو. وکیل د شرابو بوتل لومړی ښځې ته ورکړ. ښځې د بوتل سر خلاص کړ او په سر یې واړاوه او په یوه ساه یې نیم بوتل تش کړ. بیا یې په نشه یي سترګو وکیل ته وکتل او بوتل یې ورکړ. وکیل د شرابو د بوتل سر بند کړ او بوتل یې د ښځې د موټر په ډاله کې کېښود. ښځې په حیرانۍ وویل: ته یې نه څښې؟ وکیل وویل: نه، زه پولیسو ته منتظر یم چې راشي او وګوري چې د نشې په حالت کې چا موټر چلوه او څوک ملامت او څوک سلامت دی. وکیل د ښځې په اوږو لاس واچاوه او په مسکا یې ورته وویل: وکیل وکیل وي.